په میدان وردګ ولایت کې د صنعت او سوداګرۍ لمنه ورځ تر بلې په غوړېدو ده. تازه په دغه ولایت کې 2 د بسکویټو کارخونو په فعالیت پیل وکړ. د یاد ولایت د صنعت او تجارت ریاست مسؤلین وایي چې په یادو دواړو کارخونو شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ پانګونه شوې. د لنډ وخت کې په میدان وردګ ولایت کې د وطني بسکوټو په برخه کې 2 کارخونو په فعالیت باندې پیل کړی دی چې هر کارخونه د 1 میلیون افغانیو په ارزښت باندې د ابتدایي سرمایه گذاري کړې ده او 7 کسانو ته په هر فابریکه کې د کار زمینه مساعده شوې ده. پانګوال وایي په 24 ساعتونو کې د یوې کارخونې تولیدات تر 1200 کیلوګرامه پورې رسیږي چې پکې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې. تقریبا $14,000 $15,000 سرمایه گذاریم کړې ده بدون د خام مواد و خام مواد سره یعنی $15,000 راځي او تقریبا د ورځې 40 ساعتو کې موږ 1200 کیلو تولید لرو. شکر د الحمدلله الله پاک نه ډیر راضي یم. خپل کار هم د خپل په ملت کې هم د خپل کار چلیږي هم دا کار او نور هیوادوالو نه هم دا خواهش ده چې راسي دلته خپل په مملکت کې سرمایه گذاري وکړي. الله شکر د الله څخه ډیر راضي یم چې په خپل هیواد کې دغه یو مړی الله د روزي ګټم او خپل کور ته وړم. ډیر خوشحاله یم خپل کار څخه. زما د نورو خپل د هیوادوالو څخه په غوښتنه دغه ده چې هر خپل هیواد ته خپل هیواد کې پانګونه وکړي. یو خو موږ خپل هیواد ورسره عاید زیاتوي، په خپل هیواد کې مو د غربت د غریبي د بیکاري ختمیږي او بل د خپل هیواد مزګل په خپل ودرېږي صادرات به زیات شي. ورته مهال مسؤلین زیاتوي چې په میدان وردګ ولایت کې د پانګوالو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي او له دوی غواړي تر څو په دې ولایت کې خپله پانګه په کار واچوي.